د عبدالفیاض دیاړي مار 3 ځوانان بچي پکټ پراته دي. دا لوی شو خو غټ نشو، دا ستر شو خو ځای ته ونه رسېدل. عبدالفیاض خفه کېږې ورته چې دا حالت کې وي؟ نو خفه او خامخه به وي، علاج یې نه کېږي په ټایم باندې. کله کله نار وده کېږې منیب؟ ول نه وده کېږو. نو چې نه خوب درځي چې خېټه کې ډوډۍ نه راځي، خو څه وکړو. بیبي د کله کله جاړي؟ جاړي. نو څه وي په جړا کې؟ بس دیمه زبانان ته جاړي نو دی چې ټوله ورځ لکه د لیونو مزدوري کوي، 1,000 روپۍ لاس ته راوړي، کله په دې دروازه رادن نه شي او د 3 شاه زلمو ته ګوري، نو زه دې ته خیامت وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د علاقه سوات ته پخوا به یقینا چې دا هم چېرته یو غر و، خو بیا پې لار شوه او موږ پې رالو. دا سړی عبدالفیاض دی، د 3 بچیان لري چې د اتیشو نه عمر شروع شي او اخرني بچی 14 کلن دی. سړی دیاړي مار دی، غږ د دو نو موږ رالو. اختر هم زموږ مرستیال دی، دا هم شکریا ادا کوم. راځئ چې د دې د ژوند دا تصویر او دغه پاڼه تاسو ته هم کېدو. راځه عبدالفیاض. مریم وچه شوه. دا د ښار خپې دي، د غره لارې چېرته وهلی شي، خو زه شکر دی چې بیا هم رسېدو. دا عبدالفیاض دیاړي مار دی چې ټوله ورځ لکه د لیونو مزدوري کوي، 1,000 روپۍ لاس ته راوړي، کله په دې دروازه رادن نه شي او د 3 شاه زلمو ته ګوري، نو زه دې ته خیامت وایم. عبدالفیاض څنګه یاره؟ خیر دی جی، الحمدلله ښه برابر. ووایه کنه سره. نو څه به وي، دا بچی الله پاک راکړل دي او په دې لږ شکر دی. بس مزدورۍ کولو د دې نه دي قابل، او بل دا چې د شل دی نه شي ګرځېدی، زه زموږ د ډېر تکلیف دی لکه، او بس دغه دیاړي کوو او دا کور زموږ د کرۍ دی، 7,000 روپۍ کرۍ ورکولی دي، او اوس پسې راپسې بل راغلی 80,000 روپۍ څه ما جمع کړلی، 50,000 روپۍ پاتې دی. اوس یې نوټس راکړلی چې زه میټر وچاتوم، پردی کرۍ میټر دغه دی کور دی، مالک ما ته وایي زما میټر ما ته صفا کړه، ما سره وسایل نشته دی. ما یو بل ته ډېر دغه وکړو، خو چا قرض پیسې ما ته رانه کړي. چې 3 زامور وي وغم ته مازوران پکټي د پلار بیا څه حسابي؟ نو بس دغه دی نو اوس پراته دي راته، دغه د ده اوس د تاسو سره مخې ما په زور راوسته. دی چېرته تللی؟ دی په دغه ځای کې ولاړو، د دماغي حالات دې روزو کې ګډوډ شوي دي، علاج یې ورته موږ پرېښی دی. لکه تللی سلو دغه ځای ولاړو، ځانه غرمو ته ولاړو، خو لکه بیا دماغ کې دغه راشي، بیا دغه نه کوي، لکه جي جان ورسره وکړو نو بیا راولو کېنو. لکه عبدالفیاض دوی خبرې کولی شي؟ عبدالفیاض نشي کولی، دا 3 واړه نشي کولی. کولی شي؟ ها ته ورسره لږ وګړېږه. کولی شي. شاسنه ماما سره خبرې وکړه. خی دا ها دیم خبرې نه کوي. دیم نه کوي. شاسو پله ووایه ورته څه دغه اجازه آواز وکړه، اجازه وایه، راځه وایه، راځه وایه. عبدالفیاض خفه کېږې ورته چې دا حالت کې وي؟ نو خفه او خامخه به وي، علاج یې نه کېږي په ټایم باندې. بس ثابته شپه ورسره وایم، د شپې پاسې واړه وهي، بیا ورسره جي جانو سره مونږ وکړو، بیا پرې باسو. اولو ته مونږ ګولۍ ورکولې، بیا ډاکټر پې ګولۍ منع کړې، دله به ګولۍ نه ورکوی نه شي. ټکول کوي؟ داسې کوي چې نه صرف دی قاعدې 2 برابر دي، 2 څه نه وایي. نور بچیان دي سم دي؟ نور سم دي جی. नशा है मौत और इलाज जिंदगी। द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर पाकिस्तान में पहली मर्तबा नशे की बीमारी का मुस्तकिल इलाज। रैपिड डिटॉक्स। द
द न्यू लाइफ रिहैब में नशे और नफ्सियाती मरीजों का इलाज क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन काउंसलर, आलिम दीन और 15 साल तजर्बा का डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ज़ेरी निगरानी मुकम्मल घर जैसे माहौल में किया जाता है। द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर, मेन रोड, PWD, मकान नंबर 107, गली नंबर 19। गार्डन सिटी GT रोड पेशावर एयर यूनिवर्सिटी अजाखेल ड्राईपोर्ट सरा नزدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منظور شوی د نوي دور ټول سہولتونه په یو ځای، جومات، سکول، هسپتال، کمیونټي سنټر، پلی ایریا، فیملی پارک، جدید سکیورټي سیستم. د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ، موبایل نمبر 0334 88 66 003. د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نو. ستاسو نوم دې زویا؟ زما منیبه. منیبه. دا دې ته څه نام یېلې؟ دته پولا، دته عدنان، دته شاسه. ستا اواز ما پوهېږي؟ پوهېږي. او نو د دې د خدمت څوک دی زویا؟ زما مور ده نو بس. هغه کوي؟ ښه، نو د دې لامبولو، صفا کولو او دغه هر څه هغه کوي. اوس ته هم پکې څه خدمت کوې زویا؟ او کوم د دې څه خدمت زویا ته کوې؟ لاسونه یې لوینځم او ډوډۍ موډۍ چې ویله ورکوم. دې په خپله خوراک نشي کولی؟ نه، دا یو نشي کولی، دوی دواړه کولی شي. کولی شي. او دې د کوره بهر وځي که ټول ورځ کور کې ناست دي؟ دی وځي او دی نه وځي او دی نشي وتی. دی نشي وتی. دا درې واړه کې د کم یو خوښ دي منیبه؟ درې واړه مې خوښ دي. نو تا خو نه خبرې کولی شي، نه تاله ګرځېدي شي، نه له بازار نه سره وړي شي، بیا دې هم خوښ دي. ولې؟ بس هسې به. نو دوی خو تاله څه خواږه هم نشي راوړی، نه دله جامې راوړي، بس نه بنګړي نه سرخي. بس هسې مې خوښ دي. هسې دې خوښ دي، مینه ورسره کوې؟ دا راته ووایه چې دا جي خو دې چېرته مزدوري کوي که نه زویه، نو دې دونه پیسې ګټلی شي چې دې دوايانې ستاسو خوراک پوره کړي؟ دومره نشي کولی. نو بیا منیبه دا څنګه پوره کېږي دا هر څه؟ بس قرض کو او دغه بل چا نه او یو چا نه. دلته کښېنه که نه، کښېنه ورسره، ته کښېنه زویه. ښه، دا کور په قرضونو چلي زویه؟ نو پلار دې له چا نه قرض کوي بچې؟ بس د یو نه د بل نه قرضوي نو. دا چې روټۍ هم بس په قرضو چلېږي؟ د دې دوایي وغیره؟ بس په دغه قرضه وه، بس دغه. ستاسو د کور څه حالت دی منیبه؟ ووایه که نن دا پروګرام کوو چې تاسو له څوک که نه زویه؟ څه تکلیف دی دې کور کې نه؟ بس د یونګولي او د ډوډۍ او د دې او د چي او د دغې. کله کله نار وده کېږي منیبه؟ ول نه وده کېږو. نو چې نه خوب درځي چې خېټه کې ډوډۍ نه؟ نه راځي، خو څه وکړو؟ اناره ګېډه سړی خوب نه ورځي؟ نه ورځي که نه، بس ناست یم. نو څه کوې بېبې ته، داجي ته څه ویې نه چې دا ولې؟ بس هغه به څه وکړي، هغه خو زمونږ په دغه کې لګیا مي، څه وکړو؟ خفه شي کله کله پلار ته؟ خفه کېږو. څه ویې ورته بیا؟ بس څه وکړو نو. بېبې دې کله کله جاړي؟ او جاړي. نو څه وایي په جړا کې؟ بس دیمه زبانانو ته جاړي نو. ته مه خفه کېږه ښه منیبه، خفه شوې که نه؟ نه مه خفه کېږه ښه زویه. عبدالفیاضه ستا به څه خبرې وي صیبه؟ تا له خبرې نه درځي، خبرې ګوډۍ له ورځي، زما شهزادګۍ له ورځي. تا له د خبرو چل نه درځي عبدالفیاضه، چل ستا شهزادګۍ له ورځي. دا ښکلې، دا د دې کور داسې چې دا د پلار هم ملاتړي وي او د مور ملګري وي. صیبه د چا چې خور وي او د چا چې لوڼه وي، دا د خلکو نه تپوس وکړئ چې دا څومره تکړه وي. دا په ښکلې تربیزک کې دا وړې، دا ښکلې، دا حیادارې چې په کور راغټې شي، دا په دې پلار او په دې مور د ټول نه زیات دردېږي. دا خو افسوس چې دا نه چاته اوښکې کېښودی شي او نه خپل دوه ټیکي. بهرحال د عام ولس کې مرا دا همداسې تنبوله، همداسې کورونه راځي چې هغې سره داسې اړستړي کردارونه تړلي وي. قدرمنو، په دې کور کې د دې لیونو مور خبره نه شوه کولی، خو صاحبه که خبره کوي
زما ښکلې شهزادګۍ پې وکړې. ته مه خفه کېږه ښه. دا د داجي نمبر دې ورکوم که نه پروګرام کې، نو بس انشاءالله العزیز دونه به وشي چې یو خو ستاسو دا بل به ډېر زیات راغلی دی چې دا پکې پوره شي، او بل داسې کوو چې د دې د دوایۍ دپاره او ستاسو دپاره دونه پیسې وشي چې زما منیبه ناروده شي. ټیک ده که نه؟ دا بل دې راکه وایي. عبدالفیاض بل راغلی دی او کور یې د کری دی. مالک مکان ورته وی چې دا 500,000 روپۍ په دې بل کې پاتې شي، تر څو دې دا نی صفا کړې تر دې کوره وتې نه شي. په اسانو ټکي به ده ووایم چې دې بل دا ټول کور بندیوانه کړی دی. همداسې ده که نه فیاض؟ جی हाँ बिल्कुल. زه عبدالفیاض هم الله بخیر کړي. دا موبایل نمبر ته خپل یاد دی؟ وایه. 0344983082. یو ځل بیا وایه. 0344983082. غلط شوي خو پکې نه जी ځکه چې په نمبر کې غلط نه شي. ښه بس تا دا نمبر ورکوم او خلک به تا ته ټلیفون کوي. دا ځان سره کېده. دا درې غټ غټ لکان دي، دوی خو بس غواړي نو هغه پوره کېږي نه. ما ته منیب وایي چې اکثر ناروده شو. نه کېږي، نه پوره کېږي جی. نو ته دا خبره ما ته ولې نه کوې؟ نو ستا د ژوند څه کمې تړتکې نن ما ته کېده. ما ته خو منیبه ډېرې خبرې وکړې. دغه شی دی چې کله موږ یو نه راوړو کله د بل نه راوړو. اول نه خرچې رسېدې، اوس ګراني راغله، اوس نه رسي. لکه کپړې مپړې وله یو بل دکانداران ورکي، بل څه ورکي، لکه هغې زموږ وس نشته. پیږي لکه داسې چې موږ له نوې جامه نوې پیزار دا دغه کې لکه منیبه سره خبرې کوي جی. او څه وایي درته؟ نو دم دا یو شی غواړي بل شی غواړي، جنکۍ ګاونډ کې اخترو کې به دې کې دغه وکړي. لکه نو بس الله پاک هغه دغه چلی نظام چې خوښي اختر مختر کې هغه پوره کېږي که نه پوره کېږي؟ بس څه دی ډېر خوښي ځه؟ بس جامې پیسې دغه خوښي. دا دې خوښي که نه؟ صحیح ټیک ده. نتکۍ دې خوښي؟ زما خو نتکۍ ډېره خوښي. او پګړي ښکلې جامې که نه؟ طارقه څه به راته وایم باچا، داسې یو شهزادګۍ تا سره ده، داسې څه شهزادګۍ ما سره تړلې دي. چاپېر چل چې کله دا پروګرام ګوري نو هغې ته به دا وایم چې کله شهزادګۍ کور ته راشي نو ډکې ډکې مبارکۍ اخله، ځکه چې دا د کور هغه بچیانې وي چې د پلار نیم درد اوچتوي. پلار د خبرې نه ورځي او مور په تربوزه کې دننه د شهزادګۍ خبرې اوري. دا د کور غټه ترجمانه وي. عبدالفیاضه دا نمبر مې دې ورکړو، الله به خیر کړي. صحیح ده. او منیبه بس فکر مه کوه ښه. سویل خو نه غواړي؟ نه نه مړه که سوی نه ووایه ځه. نه 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 څه خو ووایه که نه. بیا به راځو ښه انشاءالله چې کله هر څه برابر شي بیا به راځو ښه. او چې خشته کوکو مامې دې چولي ښه. صحیح ده. طارقه موږ سره وخت پوره دی، اجازت دې والو. ډېره مهرباني قدرمنو زموږ دا خپرونه سر ته رسي. د عبدالفیاض دیاړیمار درې ځوانان بچي پکټ پراته دي. دا لوی شو خو غټ نه شو، دا ستر شو خو ځای ته ونه رسېدل. دا هم د خړ پوسو بچي دي، دا 28 ورپسې ځه، دا 14 کلن غټ غټ بچیان دي خو دا اوس هم د خړ پوسو دي. په کور کې دا وړه کاکې د ټول نه زیاته مشرم دغه ده. عبدالفیاضه ورځ دې الله سمه کا. دا نمبر مې دې ورکړو. ته د سوات اوسېدونکې خو د چم نوم د عبدالفیاض نخلن درې علاقې دي سنو یہ بودکړه. نو قدرمنو اول خو په سواتیانو دې درانه پښتانه عبدالفیاض سره ضرور درېږه چې دې دوی پوره شي او زما شهزادګۍ ناروده نه شي.